حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې الله رسول رغی صحابه کرام مجمع وا وی چې الله رسول فرمایل چې اس په دغه ټیم د میژنا جبرئیل وته د میژنا لوړ وی وا خبره دار تا وکړه چې یا رسول الله په مخ واخ یو سړای وو چې 1500 کوله د الله رب العالمین عبادت کړه دا و عبادت یا په داسې زوی شي کړه دا چې په سمندر شه جزیره غارو سلیر زرا فرسخ هر طرف ته نایب و دے غرب سار بندے پوس 30 مربع 40 فٹ دے زون تا زوی جوڑ کڑا وادی شوی دے عبادت کو دا دے گوتے پا اندازہ بندے اللہ تعالی دے خوشے بے چشمہ اور تجاری کڑی وا ویچی دوی آگا یہ بیاچ شلے وای بو به کیزر تلله پاغه غرشه الله تعالی د انار بیٹا اور تکړه به انار هر اورز انار ورته نیو به دا انار خړ دا هر اورز د درځي وا وچ 1500 کوله د رب عبادت کو چې دای به کیزر کیش او دا سو کو انار واو خړ بیا چیک شو به نه پلینا کول چې کله د مارک ټیم ير نږدې شوی چې رب ته دا سولو کو چورابا همو د زړه ارمون دا چې موته مارک په داسه حال شروع والے چې زه ته په سجدا باندې پرېتو او به مې بیا په درندګونه او په مزکه په خوره په سمې چې خیانات یا نه کې د محشر په مایندون باندې چې کله خلق چې ګېږي چې د سجدې نه چیک شي چې د قیامت راسه په سجدا درته پرېتو وی چې الله پاک یا غسول یا قابل ک جبرئیل ورته چې یا رسول الله مش چې کله تو په لار سیدا وی چې مش چې پر تیرې بدای ویني چې په سجدا پرېتا وی چې خو د حالات درته بیان کوم وچ دا چې کله بروز قیامت الله رب العالمین ته ودرېږي به رب ورته وی چې د مود رحمت سره جنت ته داخل شه وچ به دای ورته وی چې یا الله تو رحمت سره که د خپل اعمال او د عبادت په وجه وچ به بیا الله ورته وی چې مود رحمت سره جنت ته داخل شه وچ به دای بیا ورته چې الله مو ډېر عبادت کړو وچ بیا الله ورته وی چې مود رحمت سره جنت ته داخل شه دای چې بیا د عبادت ذکر کوي الله تعالی او فرشته ته وی چې د عبادت او د نعمتینا سره وتالیه وی چې دغه نه بعد و تول شي د 1500 کوله عبادت الله پاک چې کوم نظر ور کړه په دنیا شه د سره و تول وشي 1500 کوله عبادت و ختم شي د نظر نعمت چې الله رب العالمین هر چاته ور کوي چې کا سجدا ورته لګایو کنه لګای نظر یې وردا وی چې دغه نه بعد یا خو نه نعمتینا پوتې وی چې الله جل جلاله فیصله وکړه چې جهنم ته بیزیه وی چې دا 1500 کوله عبادت توفیق چا در کړهو وی چې یا الله تو رو کړهو وی چې په د ترخه به پمیون شه د خوځې به چشمه چا درته جاری کړی وا وی چې یا الله تور ته جاری کړی وا وی چې دا به موسم هر اورز و انار دیونه نه چا در کو د رضیه د پورا وی چې یا الله دا تورو کو وی چې دا خواهش ته چا پیرا کړهو چې د قیامت را سپ سجداو وی چې یا الله دا تو پیرا کړهو چې به دا ټول د مور رحمتینا نه دي ورسا د مور رحمت سره جنت ته داخل شه عزتمند په دا باندې سړی خیره کېږي یا نه چې زه مثال په مدرسه کې سبق ویم یا زه مدرس یم یا زه درس او تدریس کوم سب عزتمند په دا باندې خیره کېږي نه په اعمال باندې د الله د رحمت سره میشتو سه جنت ته سي خودغه به دمانه نه چې د غلیار پرېږ دا نه نیولې ودای عاجزي واکوي سوال او زوري واکوي و چلېږي وا